ها بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو نن په سی آی ټي کلاس کې څه سٹارټ کوو؟ مایکروسافټ افیس سٹارټ کوو چې دا افیس 2014 په دې کې ګورم موږ تاسو مختلف قسمه پروګرامونه دي. ښه اول ورډ پروګرام وي، بیا ایکسل پروګرام وي، بیا پاور پوینټ، بیا اکسس. دا د 13 درسونو یا مطلب 13 میتر مطابق تاسو کو لیسن بای لیسن مخکې ځو. دا نو مالې کله چې لیسن 1 اف ام اس ورډ 2016 دا په دې کلیک کوم راکا. ها بیسٹ سلیکشن بیسٹ فیوچر دا زموږ تاسو شعار دی چې دا غوره انتخاب غوره راتلونکي. ام اس ورډ 2014 د موږ تاسو دا ګوري د مایکروسافټ افیس 2014 لوګو دا نه خدا او دا مطلب سره نوم نوي شکل دی او دا کوم نه ماتر چې د مایکروسافټ ورډ پروګرام آیکن دی چون هر پروګرام سره مطلب مشخص آیکن لري. سیدا لیسن 1 اول نمبر درس ما سره انټروډکشن ټو ام اس افیس ان ام اس ورډ. سیدا لږ موږ تاسو نن څه کوو د ام اس افیس او د ام اس ورډ باره کې څه کوم مطلب لږ معلومات زګو بیسیک انفارمیشن. سیدا خلاصي سٹارټ واخلو و یا لکه وات از ام اس افیس. اوس ګورئ و ام اس افیس څه شی دی. ګوره څه وایي چې Office is a package. Package mean یو بندل دی of many program د مختلف قسمه پروګرامونه چې د ما سره د یو بندل دی. سیدا لکه کوم لکه ایجی مین ایگزامپل لکه ورډ پکې دی، لکه ایکسل پکې دی، پاور پوینټ پکې دی، اکسس پکې دی، نورم پکې شته. سیدا خدا مطلب تاسو کو ډیر پیژنو سمره نو موږ تاسو لکه افیس د پروګرامونو یو بندل دی، یو پیکیج دی ما سره. لکه کوم پروګرام لکه مایکروسافټ ورډ پکې دی، ام اس ایکسل پکې دی، ام اس پاور پوینټ پکې دی او ام اس اکسس پکې دی. سمره بل لکه سو یو ورژن اف ام اس افیس دا ګوري ډیره مهمه مسله ده. تاسو لکه څه ځکه ورژن ځکه ورژن مين ماډل څه شي ماډل تاسو ویل کیږي ورژن ورته وایي. ها جنرال تاسو لکه څه قسمه ماډل ورو دوه قسمه. ها یو ته لکه ویل کیږي سټانډرډ ورژن، بل ته ویل کنه نن سټانډرډ معیاري او غیر معیاري. اوس ګوري لکه 2000 افیس کوم دا ما سره چې لکه سټانډرډ ورژن معیاري وو، 2003 څنګه وو معیاري وو، 2009 معیاري وو، 2010 معیاري وو، 2014 او کرنٹ لکه چې ما سره 2014 دی. او امکان لري لکه نورم راشي. اوس تاسو لکه دا خبره ما مطلب تاسو کنفیوز نشئ پکې چل کالو. اوس ګوره د 2003 نه 2009 پورې څلور کله فرق دی او باقي درې کله فرق دی. دا د مایکروسافټ خپل پالیسی ده. لکه امکان لري د نه بعد لکه 2019 افیس راونه بسی 2020 افیس راو بسی پته نه لګي چون دوی مطلب څه لري خپل پالیسی لري. یعنی موږ تاسو باید اول لکه چې هر افیس رمن درې کله وخت پاس څنګه ضرور ده نه امکان لري د پالیسی څخه چینج کړه کنه پته نه لګيږي. صحیح شو. باقي لکه چې ما سره نن سټانډرډ ده. نن سټانډرډ مطلب چې غیر معیاري ده. لکه کوم لکه 2001 افیس یا مطلب د دینه بغیر نور کوم ټول چې ما سره غیر معیاري دي. یو لکه عمده فرق کوم د داله مطلب دا اوس ګوري 2001 او 2002 یا 2002 2004 دا دومره فرق سره نه لري، ډېر سره یو شان دي، نږدې دي. صحیح او دا کوم مطلب سره کامل فرق لري. ښه مشخص نوم ورته سکړي ورکړي وي. ها نیکست روزه لکه سوي چې واټ از ورډ 2016 لکه زم تاسو کوم پروګرام دی ورډ 2014 پروګرام. سیدا اوس کوم تاسو کدي تعریف زکو ګورئ ما تاسو لکه اول ویل چې تعریف کوم څنګه دی قابل تغییر دی ویریبل دی. الکه سوي امکان لري تاسو مختلف قسم تعریفونه وګورئ د دې پروګرام لپاره مختلف قسمه کتابونه کې رقم تعریفونه دي. سیدا ها ورډ 2016 لکه چې ما سره وایم لکه از ا ممبر اف ام اس افیس 2016 ام اس ورډ د ام اس افیس 2014 چې یو ممبر دی یو غړی دی which is used for documentation. دغه لکه موږ تاسو کو ډاکومنټیشن کوو نوښتې پکې کوو. سیدا یا دا سره کوي چې ام اس ورډ از used for the following activities. د لاندې اکټیویټي لپاره څه کو ورنه کار اخلو لاندې فعالیتونه. نمبر 1 لکه چې موږ تاسو سره کریټینګ نیوز پیپر د ام اس ورډ په واسطه تاسو کله نیوز پیپرونه جوړوي خبرونه جوړوي. نمبر 2 لکه سوي کریټینګ ریپورټس ریپورټونه په جوړول لکه سیدا. نمبر 3 کریټینګ ټیبلز جدولونه په جوړوي. نمبر 4 کریټینګ سی وی ګانې په جوړوي خلاص سونه چې تاسو ورته سیدا. نمبر 5 کریټینګ سمپل ډیزاین ساده ډیزاین په کې کولای شي لکه سیدا. نمبر 6 کریټینګ نوټس لکه څه کو پکې نوټونه جوړوي. نمبر 7 لکه سوي generally we use MS Word in office for office offers. سیدا یعنی مطلب دا شو چې افیس کې کوم کارونه کیږي ته لپاره موږ تاسو کو MS Word نه مطلب کار اخلو. سیدا دا رقم تعریفونه دي. بل لکه څه قسم تعریف دي سوال لکه وای Word 2016 is a powerful word processing application. word processing application سرکار لکه چې سره دی نوښتو سره دی that allows user کوم چې مطلب یوزر ته څور کې اجازه ورکوي to create text document. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब जुड़ की कंटेनिंग पति के कुम शरण लगा टेबल व पकी हुई ग्राफिक्स व पकी हुई ऑब्जेक्टों व पकी हुई ऑब्जेक्ट बारे उस खबर को फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स लाइक एक्सेल चार्ट पावर पॉइंट स्लाइड एटसेट्रा. सीधा दा रकम चीज मात्र रकम दी तारीफ पुन दी. सीधा लन दस हो यो एमएस वर्ड के तस्त को डॉक्यूमेंटेशन को निविष्टि को खलास. सीधा हां नेक्स्ट लका सभी हिस्ट्री ऑफ एमएस वर्ड 2016 दा गुरे जकवल में खबर दा
یو څوک د نه پوښتنه کوي چې ایم ایس ورډ کوم کال کې بازار ته راغی تاریخچه چیرې ما سره نو دا ګوري زده کول پکار دي ښه څه ویل کانو هیسټري اف ایم ایس ورډ 2016 ګوري څه ویل کانو on September 22 2015 MS Office 2016 release so jointly word was came in 2015 to market algano MS Office 2014 د سپټمبر په 22 تاریخ 2015 کال کې څنګه شو بازار ته وروته ها کوم کال کې 2015 سپټمبر 22 تاریخ باندې Office 2014 څنګه شو بازار ته راغی نو MS Word 2014 څنګه شو بازار سره څنګه شو د دې سره یو ځای بازار ته راغی کوم کال کې 2015 کال کې ها صحیح شو ها بل لکه سوي چې ورژن اف MS Word دا ګورې مې خبره ده ورژن ماډلونه لکانو په خپل MS Word مختلف قسمه لکانو ماډل لري ښه ورژن لري ښه سوي لکانو MS Word have the following versions د لاندې ورژن لري ښه نمبر 1 لکه چې ما سره د سوي لکانو چې یې ریلیزډ چې مطلب بازار ته راغی اکال نیم لکه کوم نامه و او کوم ورژن و لکه ګوري سوي په 1909 کال کې لکه څنګه شو یو نوم یو ورډ راغی په سنا مسره ورډ فار وینډوز 1.0 د کوم مشخص ورژن نه درلودو نمبر 2 لکه سوي په 1990 کال کې لکه څنګه شو ورډ فار وینډوز ها 1.1 د دې لکه ورژن چې مسره 1.1 و یو اشاریه یو د دې ماډل و په 1990 کال کې لکه بیا سره وتل ورډ فار وینډوز 1.1 a د دې ماډل لکه چې مسره 1.1 a صحیح شو نیکسټ رزور پس لکه 1999 کال کې څنګه چل شو ورډ فار وینډوز 2.0 د دې ماډل چې شو ورژن مسره چې لکه 2.0 دا لکه چیرته په خارج د ورژن نه دا ورسره درته وایم دا ډریم رول پلی کوي ها سمره ها 1993 کال کې څنګه چلو شو ورډ فار وینډوز 6.0 د دې ورژن لکه چې مسره 6.0 و 1995 کال کې څنګه چلو شو ورډ 95 پر وته ها صحیح الګا دې ورژن چې مسره 7.0 و بیا لکه څنګه چلو شو 1999 کال کې څنګه چلو شو ورډ 97 بازار ته وته ورډ 1 د دې ماډل چې مسله کانو 8.0 8.0 و صحیح بیا په 1997 کال کې څنګه چلو شو ورډ 98 بازار ته وته صحیح او د دې ماډل چې مسله کانو 8.5 و صحیح اصل لکه افیس کوم د څنګه شو د 1995 کال څنګه شو مطلب د لږ زره سټینډرډ شو ښا څنګه چل کانو ډېر ډیولپمنٹ پکې راغی پرمختګ پکې راغی بیا لکه څه چلو شو په 1999 کال کې څنګه شو ورډ 2000 بازار ته وته او د دې ماډل چې مسره کانو 9.0 و 9.0 و بیا په 2001 کال کې څنګه چلو شو 2002 ورډ بازار ته وته د دې ماډل چې مسره کانو 10.0 و تاسو ګورئ تاسو مطلب یو سوال غوډی چیرې 2001 کال کې لکه 2002 ورډ څنګه راوته ماته سره کوي چې مایکروسافټ خپل پالیسی لري لکه سمره فلیکسیبل پالیسی لري سره ها بیا لکه څنګه چلو شو 2003 کال کې څنګه شو افیس راوته لکه افیس ورډ 2003 لکه دا نامه سره څنګه شو لکه یو ځای شو افیس چې لکه مطلب نورم سټینډرډ شو او د دې ماډل چې لکه 10.0 و بیا لکه 2005 کال کې سره وتل افیس 2000 وته سره ما سره کانو افیس ورډ 2007 د دې ما سره ورژن لکه چې 12.0 و سمره بیا لکه چلو شو په 2010 کال کې څنګه شو ورډ 2010 راوته لکه د دې ماډل چې ما سره کانو 14.0 14.0 و او په 2013 کال کې څنګه شو افیس 2013 بازار راوته نامه لکه چې ولا ورډ 2013 د دې ماډل ما سره چې لکه 15.0 او لاست ون په 2015 کال کې څنګه چلو شو ورډ 2014 بازار راوته د دې ماډل ما سره چې لکه 16.0 دی سمره اوس سره څوک پتنو کې لکه کوم هغه سره کوم ورژن 16.0 ښه بل مې مسله کدار چې نیمز فار مایکروسافټ ورډ 2016 اوس ګوري داس د کوچ لکانو د مایکروسافټ ورډ لپاره کوم نمونه دي دا ګوري رقم نمونه خلک ورته غوړي ښه نمبر 1 ورډ 2016 نو پرابلم دا سم ده ښه هیڅ خبره نشته نمبر 2 بعد خلک لکه څه ورته وایي ام اس ورډ 2016 دام صحیح دی نمبر 3 لکه څه وایي مایکروسافټ ورډ دام صحیح دی او نمبر 4 لکه څه وایي مایکروسافټ ورډ 2016 دام صحیح دی بعد خلک لکه څه ورته وایي نمبر 5 وین ورډ سیدا او نمبر 6 لکه څه وایي ورډ پروسیسر دا لکه چې مسره مختلف قسمه دي نمونه دي بعد خلک سره ورته وایي ورډ څه مشکل نشته پکې ورډ څه مطلب لغات سیدا موږ تاسو لکه دغه نوم مرته زیاته خلوخه وین ورډ تاسو مطلب کوم مرته خلې لګ تاسو خو خدا خو کوم تاسو ته لکه چې ام اس ورډ 2014 لګو پروفیشنلی راشي څه خبره نشته پکې راځو لکه بل څه وایي چې ډیفاین نیمز ګوري داس د کول پکار دي چې وینډوز کې تاسو کله لوستري و چې ډیفاین نیمز ته ویل کی اوس دلته لکه څه وایي all those names which written in run command in open a specific program
so they are called defined names. ګوره څه مطلب شو ورته زه لکه رن کې یو پروګرام نوښت کوم څه نامه نوښت کوم نوښت مې لکه چې نوټ پاد شي نوټ پاد مې نوښت کړ او انټر مې پریس کړ پسې ها نوٹ پیڈ انټر کړه څنګه شو ما سره ډایرکټ پروګرام را اوپن کړ ټول هغه نمونه چې مطلب پرن کمانډ کې نوښت کوي او یو پروګرام پیرن کوي یکه د چلی کې ډیفاین نیم ډیفاین څه مطلب شو پیژندل شوی نمونه نو په خپل وینورډ چې کوم لکه څنګه دا د مایکروسافټ ورډ پروګرام لپاره یو ډیفاین نیم دی ولې کرن کې تبل نه مورته نوښت کې به نو اوپن کې هو کته ورته نوښت چې وینورډ البته سپیس بل ته نو ورته ورکوي ښا سیدا اوس وای تاسو بل لکه سوي چې هاو ټو سٹارټ اور اوپن ام اس ورډ پروګرامز ګوري دا ټاپک تر راځو چې ام اس ورډ څنګه چلانيږي سیدا او بیا لکه اخر کې سوي چې فزیکل سټرکچر اف ام اس ورډ 2016 فزیکی جوړښت زده کوو سیدا او بل ټاپک باندې کور موږ تاسو دا به کور کو بیا ورپسې دی باندې کار کوو سیدا خا موږ تاسو لکه کول شو مایکروسافټ ورډ په 22 طریقو باندې اوپن کو خا 22 قسمه طریقې د هټولو مطلب نه اس پر کوم درته سیدا یو څو طریقې د اس پر کوم تاسو مطلب څنګه کې دا آسان زده کی خا البته دا طریقې چې کوم تاسو کوو په وینډوز 10 کې لکه کوو سیدا خلاص ورکه څه قسم ګور اولنې طریقه دا سٹارټ باندې کلیک کوم لکه دغه څه انتخاب ورته آل اپس آل اپلیکیشن بیا لکه دغه څه پیدا کوم ورډ پروګرام پیدا کوم ګور مطلب زبر هم پسې ته دبليو ته برازه خان دا ګور دبليو ورډ 2016 باندې څه پیدا کما یا مسره ته مطلب نشته دی ګور لکه څه کو پاس ور پسې خان دغه مطلب تاسو کوي ورډ پروګرام پیدا کوي خان تاسو ګور ایکسل ته سره ما سره ورډ تاسو کوي دغه پیدا کوي خان ورډ 2014 خرازو دغه ګورو چې کوم ځای کې دی دا دی اوس ما سره څه کنه شون دبليو کې راغلی ما سره په دې کلیک کوم لکه کلیک کړئ باندې څنګه شو ما سره پروګرام رن شو چلان شو ما سره سمدا خبره درې کله کې صفر کوم شربو کوم لکه دی باندې کلیک وکم او الکه سو کوم ورته چې ما سره کله لکه سرچ کړئ باندې کلیک وسره سرچ کې ملکه څه پکار دی ګورا وته چې لکه باندې پروګرام ورک دی سلام علیکم ورډ 2014 باندې باندې کوم تاسو مطلب خبره کړی و چرته افیس کوم باندې خبره کړی په وینډوز کوم باندې خبره کړی و دا سره کنه شو کوم ډیفاین نه ملکه نشو کوم ته چې لکه وینورډ پروګرام راته چلان کا ګوري ډایرکټ څنګه شو ما سره راغی څه ورکانو وای دا کمانډ کوم ځکه صفر کې رن کمانډ کې صفر په دې کلیک وکړه نو څنګه شو ما سره پروګرام څنګه شو چالان شو ها درې ماده کله کچې ما سره مطلب رن کې څه نه شو کوم ګوري ورته نو سبب کو چې لکه نو وینورډ ها سپیس بغل د ګور تاسو نه ورته ورکوي صحیح شو انټر بکو لکه څنګه شو ما سره ډایرکټ پروګرام څنګه شو چالان شو ها څلورمه طریقه لکه نو رن کې تاسو واړی چې چالان کې څه قسم بکو لکه نو سبب کو چې وینورډ څه لکانو ډاټ exe ګور څنګه شو ما سره څلورمه طریقه په دې شکل تاسو اوپن کولای شئ پنځمه طریقه لکه نو څه قسم راځي ګور دا ډبل کسه کوم داس نوښته کوم ورته ښه چله کسب سب کار دی winword.exe انټر وکما نو څنګه شو ما سره دا غرغی شپږمه طریقه لکه څه قسم کی ګور دا چې چربو کی تاسو لته برات شي چې باندې کلیک کوم لکه چې آل اپلیکیشن ښه او دې کله کسو کوم ډبل انتخاب مرته چون اخر کې راغله ما سره ګور په دې باندې کلیک وکما الکه سو کوم ځای پین ټو سٹارټ ګور دلته اوس ما سره څنګه شو ډایرکټ راغی په دې کلیک وکا تاسو ګور ما سره شپږمه طریقه تاسو اوپن کیږي او ما طریقه لکه څه قسم کی ګور دلته بلار شمه په دې کلیک وکم ته چې لکه څه ماته پین ټو ټاسک بار تاسو ګور دلته ما سره راشي کلیک کړئ ونه او ما طریقه تاسو اوپن کی ما سره سره ها اتمه طریقه لکه غوړی تاسو څه کوي پروګرام چې کوم رن نه چلان کې یا سی ام ډی نه چلان کې ګور زبر کراش مر پسې دلته باندې شته کوم چې سی ام ډی او دغه یو کمانډ اس پر کوم سره مسره سٹارټ سپیس سیدا سٹارټ سپیس کومه طریقه لکه دا winword ګور اوس ماته څنګه چل کنه دا ډایرکټ راغی چې شو ها نهمه طریقه لکه چې ما سره ام دې رن کې بلاس نه وشته کوم لکه او ته ملکه سٹارټ سپیس winword شلکا .exe انټر کلکا صحیح شو دا ماته مطلب نهمه طریقه شولا لسمه طریقه لکه څه قسم کې ګور ز په دې راي کلیک کومه ها ګور دلته مې راي کلیک وکړه صحیح شو دوس ګور ته ما سره راغلی کنه د ان پین کولم شي ښه سیدا زه اوس غواړم لکه دا چلو کوم زما مطلب شارټکټ پکار ده چې پکار ده کانو شارټکټ دلته پریکټیک کوم لکه نیو ته بلار شوم شارټکټ باندې مکلی کوم سمرا ها بیا براوز سره شوم کانو دغه بس انتخاب کما دیس پی سی کلیک کړي باندې لکه بیا لوکل سی به تاسو انتخاب کړئ پروګرام فایل بل انتخاب کو سیدا بیا به انتخاب کړه کانو افیس اوس ګوره افیس 16 ما سره راغلی کنه چې دې ورژن دی ما سره سیدا دغه بل کته سو کې ډبلیو پریس کې سو پریس کې ډبلیو ګوره راځم ور پسې دا اوس ما سره راغی کنه winword.exe نیکسټ کار کو څنګه چې ما سره ډایرکټ دې پات راغله سره ما سره پات نیکسټ بکول کا فینیش کا څنګه شو ما سره دې شارټکټ راغله کلیک کړئ باندې دا شو ما سره څنګه شل کنه پروګرام چلان شو لسمه طریقه دا شولا یو لسمه طریقه لکه دې باندې کوم رائټ کلیک کوم ها او څه ملکه پراپرټي صحیح شو ها الګ دې کې څنګه خبرونه شارټکټ ته انتخابو مڅ څنګه سم چراغ کله مې چې کنټرول الټ 1 مې څه پریس کې سو کا ماته پروګرام چلان کا ګورا اپلای به کو کې مې کو کنټرول الټ 1 پریس کوما څنګه شو ما سره ډایرکټ پروګرام سٹارټ کی صحیح شو
ها دولسمه طریقه لکه څه قسم کی ګورل تاسو کوم زرا کلیک کوم تاسو لکه ماته نیو سم لکه پکار دی مایکروسافټ ورډ ډاکومنٹ ګورا ډبل کلیک کړئ بده صحیح شو پروګرام اوپن شو د دولسمه طریقه لکه څه قسم کی ګورا ز پتی رائټ کلیک کوم تاسو لکه اوپن وې چا سره اوپن کې لکه درته نو ګورا دا رقم طریقې دي کلیک کړئ باندې خو تاسو مطلب کومه طریقه چې غواړئ څه پروګرام چلن کولای شئ خو زه مطلب تاسو وایم چې څو کله تاسو دا پین کې دلته بیا په اسانۍ سره تاسو کولای شئ پروګرام چلن کولای شئ نور طریقې مشته د کوډینګ په تر باندې اوپر کیږي لکه بل پروګرام نه کالو کا رقم طریقې دي ښه حالا اوس څه کومه دا زه ختموم دي زه دا ختم کا دې نه سمپل څه کوم پروګرام چلن کوم کلیک کړئ باندې اوس دا کراغله چې تا فزیکل سټرکچر ته راغلو کله چې تاسو لکه پروګرام چلن کوي دا د ام اس ورډ 2003 غو دنه دی ښا تاسو بل که ساخله ته یو بلینک ډاکومنٹ باخره دی بره کوسته خبري کوخه الکه سم بل بلینک ډاکومنٹ باندې کلیک وکړ اوس الکه څنګه شو سره مایکروسافټ ورډ پروګرام چلان شو البته 2014 دا فیګر دی ښا 2013 بل چینجز دا ساده غونډه وخه اما دا کوم څنګه شو مطلب اکارډینګ ټو کلر خبره کوم دا څنګه شو سره په دې شکل باندې غل شي دا چې ما سره کانو د ام اس ورډ 2014 ظاهري چهره ده فزیکلی سره اوس راځو لکه څه کوو د دې برخې زده کوو څه زده کوو برخې فزیکل سټرکچر زده کوو ښه نو حساب کوم لکه چلته چې پارټس اف ام اس ورډ ښه ام اس ورډ چې لکه 2014 ښه دا به زغړ کما د برخې کوو خبرې کوو خاطر صرف څه کې دي پارټس زده ښه ګوره نمبر 1 اعظم ورپسې ښه دا به سم دل ته ویسو ګوره ورته دی ورنه برخه لکه څه لیکي ټایټل بار ورته ښه چې لکه ټایټل بار داس نه شو کوم لکه چې ټایټل بار ښه ټایټل بار کله کوم سره مختلف قسم چي دي برخې دي سیدا نمبر 1 لکه چې ما سره دغه د سیو آیکن چې ما سره کانو سیو آیکن مگر په 2013 کله کانو چې ما سره پروګرام آیکن وو لکه تاسو ګورل ته ما سره یو ډبلیو ترکی کنه نو پروګرام چې ما سره کانو آیکن دغه مایکروسافټ څخه کړته ختم کړ د دې په ځای لکه سره وړل سیو آیکن درته راوړ سمرا ښه بل لکه چې ما سره دلته ګوري ورته دا ګوري د څه ویل کې لکه نو کویک اکسس ټول بار شي کویک اکسس ټول بار دی ویل کیخه دغه لکه څه کو بازي کمنډونه اچو څه لپاره کویک اکسس د لپاره چې پاسنه څه کو لاسرسي ورته ولرو ها بل لکه چې ما سره سره ډسپلی کوي کرنٹ فایل نیم چې لکه نو کرنٹ ډاکومنٹ تاسو نه شو کومه ها ډاکومنٹ نیم نو لکه ورته سوې ډاکومنٹ ورته ځکه دا نه وشته ده او بل لکه څه ډسپلی کې ما سره کانو پروګرام ډسپلی کې دا څه شو کله کانو چې کرنٹ چې پروګرام ها نیم دا موږ تاسو لکه نوٹ پټ کې میرو ها صحیح شو کوم پروګرام د لکه ما سره مایکروسافټ ورډ پروګرام نو سره په سره سپیکر لکه نو ورډ پروګرام سپیکر څه خبر نشته پکې د دې لکه څه لیکي ریبون بٹن لکه چې ریبون بٹن لکه دا موږ تاسو مطلب نوٹ پټ کې ملوستری وخه نوٹ پټ پروګرام کې ریبون بٹن خریدي ګوري سکار دی ریبون بٹن دا اوس ګوري ما چې لکه دا ریبون دی ښا دا ګوري دوه کارونه کوي یا ریبون شو کوي سیدا ګوره څه څه بل کارو شو یا لکه څه کوي هایډ کوي مطلب ور کوي دا څه څه بل کزه په دې کلیک کوم اوس ګوره څنګه شو ما سره هایډ ورک شو الکه تاسو په کار نه شو کراته دا ورسته وایو ښا چې څه قسم کارونه کوي سیدا ها دلته اوس ما سره کله چې ما سره درې بٹن دي ګوره ماکسیمم دی منیمایز ما سره ماکسیمم دی او چې ما سره کلوز دی دته لکه نو سوې کاوه نو څه کوم لکه چې ته وي ته کنټرول باکس یا لکه یو بل نو تخریص سره ما سره کیپشن بٹن ښا چې کیپشن بٹن خلته برېښته کوړه کیپشن بٹن صحیح شو دې کله کوم تاسو کو پروګرام کنټرول وسیدا ها ګوري ورته دې کنټرول باکس تم تاسو کله کوم خپل پروګرام کنټرول ګوره تاسو کله کوم ماته ټاسک بار تر وړه کلیک کړئ څنګه شاله کنه ټاسک بار تر راغی ها بیا کلیک اور باندې لکه لګي سایز کچھ نه کنه ګوره سایز کچھ نه شو او کله مطلب چې په دې کلوز بٹن باندې کلیک وکړم نو ما سره کسه ډسپلی کی یو میسج ډسپلی کی د میسج سره کسه کی ډایلاګس باکس چې لکه ډایلاګس باکس دا سره کسه کوي ډایلاګ کوي څه باره کله ته وی چې لکه want to save your changes to document 1 بس ګوره ماته لکه وي تا په document 1 کې بعض changes راوځي غواړي سفت کې یا نه غواړي او یا غواړي چې نه سفت غواړم نه ډونټ سیو کینسل کا ختم کراته سیدا ها نیکست از ور پسې او نه بر خسته شو لکه خلاص شولا بل لکه چې ما سره فایل چې کوم د لکه چې ما سره د مینیو په شکل لګړي ښه چې لکه فایل چې ما سره کانو د مینیو په شکل باندې لګړي دا باقي لکه نور چې ما سره کانو ګوره هوم انسرټ تر وی پورې د لکه چې ټاپس چې لکه ټاپ چې شو ما سره کانو ټاپ شوخه ګوره فایل چې ما سره مینیو شکل باندې دی سیدا اما دا باقي چې کوم چې ما سره د ټاپس په شکل لګړي دي ها ټاپس اوس ګوره لکه دا سره مشخص یو د ریبون لري سره لکه اوس ګوره دا هوم ټاپ شو ما سره دا کوښ نه انسرټ ټاپ شو ډیزاین ټاپ شو تر ویو ټاپ پورې سره
په هر ټپ کې لکه چې ما سره ریبون وي دي ته چې لیکل کانو دا شاهدا ریبون ورته وي ښا نو سبق مال کا چې په هر ټپس کې مال لکه چې ما سره ریبون پکې وي ها بیا لکه ریبون کې چې ما سره ګروپونه ګوره هوم ټپ او دا ریبون چې ما سره کیبورډ چې ما سره کانو دا ګروپ شو سره شو کومه کانو چې ګروپ ګوره ټپ ته ما سره ټپ کې ریبون دی ریبون کې لکه چې ما سره ګروپس دی لکه چې ما سره ګروپونه دی پکې او هر ګروپ کې لکه چې ما سره بیا کمانډز پکې دی لکه چې دې متصرا نو سبق کوم چې کمانډز سره ها ګوره ورته هوم ټپ شو کیبورډ ګروپ شو او پیسټ کمانډ شو ما سره صحیح شو ها دې کله یو څو خبرې نور زکه وشي مهمه دي اوس سره کوم تاسو چې لکه خپل کمانډ شي ښه کمانډ لکه تاسو وایو ښه is used خاصه په اسفل کې to do چې تر سره کله کله چې specific task ها تاسو نشو کوم لکه چې specific task مشخص کار تر سره کول پر سکو کمانډ نه کار اخلو کمانډ سره په اسفل کې چې مشخص کار تر سره کی اله کراغلو چې مینیو تر اغلو ښه چې سره کرو او دم لکه چې د مسره مینیو کوم د سیټ اف کمانډز دی ښه سیټ اف کمانډز د کمانډونو مجموعه دي سره کې مینیو ورته ویل کی سمنا ها بل لکه دا خبره شول چې کمانډ عموما دو موډ لري سره کانو دو موډ لري خلته موږ څه کومه کانو چې موډز اف شی کمانډ د کمانډ موډونه دوه قسمه دي کانو ها دا څه کومه ته نشته به کول اول چې مثلا کانو ټیکس موډ دی ها چې کانو ټیکس موډ او نمبر 2 چې مثلا کانو گرافیک موډ دی ها گرافیک موډ اوس لکه ګوري دا اوس موږ تاسو د کوچ دا گرافیک موډ کې څه خبرې دی ګوري ورته اوس ګوري کنه بیدا کنه د تر تاسو کوم شی ګوري نه کنه دا کوم موډ ماتره ټیکس موډ سره ماتره کنه نوښته ده اما دا ګوري لکه دا چې ماتره ای بي سي مر بدل کړي فاته وسره یو شی مشته دا چې ماتره کنه دا گرافیک موډ والا شو دلته ګوره کلیک کړئ ورنوس ګوره دا چې ماتره کنه ټیکس موډ کې دي کوم شی سره شته نه اما دې تر چې کنه یو کلی دا وسره یو کلف دی دا چې ماتره کنه گرافیک موډ کې شو سمدا ها دا خبره مو شوله بل لکه تاسو ګوري ورته زه چې کله مطلب دلته ودرېږم مثلا نو ماته کوم دی یو لیست کار کوي دلته چې دلته لکه سوي کې سکرین ټیپ چې سکرین ټیپ خلک نه شو کوم لکه چې سکرین ټیپ ټیپ څه مطلب کانو معلومات را ډسپلی کوي ښا دا برابر کو سکرین ټیپ داره سمونه صحیح شو دا چې ولا کلمه سره سکرین ټیپ شو سره پر کنه هیلپینګ د پاره سره پر کومک د پاره ا کمانډ درته مشخص کوي او شارټ کټ کوي مسره خره کوي دا په خپل چې مسره یو کومک دی بل لکه تاسو ګور ورته داسې بټن تاسو خره کې دا ګوره د کوښنه غونډه بټن کله لکه چې کې لینک بټن چې لینک بټن یا لانچر دی ما سره سیدا دا ګوري اوس ما سره چې کوم دا لینک بټن دی یا لانچر دی ما سره سیدا څه کار کله کانو یو ډایرکټ باکس اوپن کې دا اوس ګوره ما چې کارو یو ډایرکټ باکس یو مینیو شو ما سره سیدا ها دا مو شول کانو رزور پس چیرته لکه په دې کې اوس ګوري ورته دا زړ ټاپ د دې پر چې ما سره کوم دا ټاپونه دي ښه ګوره فایل نه بغیر یو دوا درې څلور پنځه شپږ اوه اته ټبونه دي او یو مینیو دا ټوټل څومره کېږي 9 دانې کېږي سمره مایکروسافټ یو کار بل مو کړ په 2014 کال کې لکارو 2014 افیس کې دا لکه سو کال کنه جست سٹارټ ټایپینګ هیر ټو بی ان فیچر یو فیچر فینګر پرنٹ ټو ګیټ هیلپ ګوره لږه کلیک کوم لکه او ته ملکه یو کار راته وکړه سو کال کار راته یو کار وکړه سم لکه کار ته چې لکه سیو انټر کړه ډایرکټ څنګه شو ماسره هغه کمانډ راځي سره چې ماسره کړو کمانډ انټر کوم لکه ډایرکټ څنګه شو ماسره سیو ته لاړو دې کله څنګه شو افیس 2014 کله چې ماسره ټیل می وات ډو یو وانټ ټو ډو الکه څه کار کول غواړي ا دې کمانډ نمبر ته نوښته کړو ډایرکټ بس کې کار به سره تر سره کیږي لکه باز اوقات دی اوس ګوري پیدا چي دا کمانډ درته یاد ده خو در نورک شو کوم ځای کې ده نوښته کورته لکه او ته ملکه ما کوم دی پرینټ کمانډ یاد وته څنګه لکه چې نوښته کې څه کې سره ډایرکټ تر وړي نوښته کوم لکه چې پرینټ ډایرکټ ما سره راکنه لکه نو پرینټ ما سره چې دا چې ما سره کنه یو کار تر سره کوي درته سره دا په 2014 افیس کې څنګه ما سره کنه نو دی ښا خدامه شو ختم بکو بل لکه چې ما سره ساين ان دی خدامه یو اکاونټ دی ما سره چې کنه اکاونټ دی ښا او دا چې موږ تاسو کنه شیر دی ښا شریک کول چې کنه شریک کول یو شته یو ډاکومنټ څه کول شي کنه دا شیر کول شي ښا شیرینګ کوم د لکه چې نیټورکینګ ټوم دی ښا حضور پس دا برخه خلاص شوله سیدا بلکه ګوري ورته دلته ګوري ورته اوس ما څه کار کېلتا دا رولر یې کار کوي څه کار کېل کنه رولر صحیح شو دا لکه دوه دانې دي ما سره یو د ایکس پی محور بل د وای په محور باندې دي او مودیم شته او افقیم شته ما سره او دا له بټن تاسو ګوري دي چې کنه ټپ بټن چې کنه ټپ بټن ټپ باندې کور څه خبرې کوخه چې د خپل ټپ څه شی سره لپاره استعمالېږي ټپ بټن صحیح شو ګوره
رولر را ډسپلی کیږي او خوا کو سره ډسپلی کیږي ټاپ بٹن دا ډسپلی کیږي رولر لکه څه کار دی چې ماته سره ډسپلی کی مطلب چې تال نوشته څومره دا څومره به ته نوشته کې بل رقم تاسو ګوري ورته د اوس ماته چې لکه دا رولر چې کوم دا څنګه لکه نو تور ده د لکه چې کی انډن چې لکه نو انډن دا موږ تاسو ورسته وایو ښا چې انډن څه ویل کی لکه صاحب پر خودل کی طرف نه یا چپ طرف نه سم ده ها نیکست زور پس لکه نو د لکه څه ویل کیږي د لکه نو څه ویل کیږي سکلورال بار شی سکلورال بار ترې شو کوم لکه چې سکلورال بار دو دني د لکه نو د ایکس په محور باندې راځي او د وای په محور باندې راځي خاطه حالتونه د مختلف قسم حالتونو کې راځي سم ده ها راځور پس لکه نیکست راځو دا سپینه ساته سګوري د لکه څه لیکي ډاکومېنټ چې لکه نو کوم سپینه صفحه چې دا د لکه څه لیکيږي ډاکومېنټ یا لکه تاسو ورته بل مخلو ورډ پیج دغه تاسو څه کولای شي هغه تعریف کوم چې چې لکه نو سی وی ګان جوړول لکه نیوز پیپرونه جوړول داسې نور نو سره د سپینه ساته لکه څه لیکي ډاکومېنټ یا ورډ پیج یا لکه بعض خلک ورته ورک ایریا موي ښه ورکینګ ایریا ځکه تاسو کو کار کولګیایو صحیح شو ها بل لکه چې ما سره ګورل تاسو کوم رائټ کلیک کوم نو ما سره څه کړی کی داس یو مینو کړی کی او سره خوا کله داس یو ټول بار کړی کی سمره راځي داس دکو الګ کله تاسو مطلب یو رائټ کلیک تاسو سره ډسپلی کی شارټ کټ مینو ډسپلی کی ښا چې شي شارټ کټ مینو او کوم هغه تاسو ته مطلب یو ټول بار کړی کی ګوره د ټول بار ته لکه څه کی مینی ټول بار شي مینی ټول بار ښا ټول بار صحیح شو دا وشم تاسو را بل ګوره لکه دا کرسر چې کوم دسته کې کله ورک شي کله پیدا شي دته لکه څه لیکي انزرشن څه شي پوینټ یا لکه موږ تاسو بل نو ورته خلو انزرشن څه شي موډ صحیح شو یا انزرشن پوینټ یا انزرشن موډ خدامو شو هزور پس نیکست صحیح شو دا د دې پرسنګ شل کان دا وشو خلک نه دا چې د ما سره د دې څه لیکي لکه نو سټیټس بار د دې ګوره څه کار دی ښا سټیټس بار دا ګوره حالت ډسپلی کوي درته چې لکه ساده د ډاکومېنټ کوم پوزیشن کې روان اوس لکه ما څه وایي پیج 1 اف 1 څه مطلب شل کنه ما دا کسه ډسپلی کوي د ټوټل اوکې په سټیټس بار کې مختلف قسمه برخې د لکانو دا ګوره ما درته ډسپلی کوي پیج نمبر یا ډاکومېنټ نمبر لکه څه وایي کرنٹ ډاکومېنټ د نمبر دی او تاسو دې صفه کې سره دا ایکس اف وای شکل لري ښا چې لکانو ایکس اف وای ورسره وای لکان چې دې کې څه خبرې سمره او بل لکه څه ډسپلی کوي ما ته لکانو ورډز ډسپلی کوي لکه تا وایي ټوټل څومره ورډز ډسپلی کړل ها نو شبه کوم لکه چې ورډ صحیح شو سوي لکه دومره شول ما سره بل لکه چې ما سره سوي هغه سپیلینګ او ګرامر چیکینګ دی سره نو شبه کوم لکه چې سپیلینګ ها چیکینګ دی ما سره سمدا کاما نور لکه سری پکې مطلب لکه څه ډسپلی کوي ریټن لانګویج مطلب زه کومه لانګویج باندې کوم نوښته کوم ښا لانګویج سمرا ښا بل لکه دې کې سری ما سره د کوم دی لکه تاسو ګوري درې حالتونه دي ما سره سره دې لکه سری کې پیج ویو څه شي پیج ویو یعنی دا مطلب صفه کوم موډ کې دا کوم ویو کې دا لکه دا درته موږ تاسو وایو ښا ګوره کوم ځای کې لکه ویو ټاپ کې تاسو ګوري ما سره 15 حالتونه دي ښا ریډینګ موډ پلین لی آؤٹ ویب لی آؤٹ آؤټلاین او ډرافټ د هر یو مشخص استعمال لري خو تاسو بل کنه همیشه څه انتخاب ورته پرینټ لی آؤٹ یا پر ایگزامپل ریډینګ موډ چې دا خو زموږ تاسو کنه اوس دا پکار دی خدای سره موږ تاسو ورسته خبرې کوي دا څه قسم دی ها بل لکه چې د ماستر ډسپلی کوي لکه نو دا مطلب ماستر کوم دی زوم سلایډر د لکه چې ماستر زوم سلایډر د دې ګوري څه کار دی لکه نو زوم ان کا او زوم آؤٹ کا ګوره زه په دې کلیک کوم لکه څو کا ما ته څه کله غټ کا خو دومره غټ چاپیږي نه د صرف پر کچې ما سره مطلب د قتل لپاره ګوري څنګه شم سره کانو لس پیسره شو او ټول ډیر کوم د څنګه ما سره دومره لګا ګوره ها 1500 پیسره چیرې خدا سره کس سره دغه سل پیسره کوم دی مطلب څه کوي دغه تاسو ساته خدای مختصر مطلب چې یو انټروډکشن او هاو ټو سٹارټ ام اس ورډ او همدارنګه فزیکل سټرکچر اف ام اس ورډ 2016 په بل خلاصه کو سټیپ بای سټیپ مخکې زور پسې